د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د شعبان په میاشت کې نفلی روزي زیات نیولې. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړي. محترم مسلمانانو ورونو وګد حدیث ته ما یو جز یو حصہ بیان کړه او دا حدیث مې د درې ورځې د بیان کو. نو دغه خبره چې نبی علیہ السلام په دې میاشت کې ان شعبان کې روزي ډېرې نیولې ولې نیولې یو وجه موږ مخکې بیان کړه یو ورځ مخکې راځي چې دویمه وجه بیان کو. د یو روایت کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي په یو حدیث کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د شعبان په میاشت کې د زیات روزو په باره کې پوښتنه وشوه چې تاسو روزي ولې ځینې زیات نیسئ. نو وای په دې میاشت کې د مسلمانانو چې کوم انسانان مسلمانانو کې غیر مسلمانانو خو بس په دې میاشت کې هغه خلک مړ کېږي په دې کال کې چې کوم خلک مړ کېږي د هغو فهرست د هغو نومونه الله جل شانه هغه اسرائیل علیه السلام حواله کوي ملک الموت حواله کوي چې کوم کسان په دې کال کې مړ کېږي د هغو نومونه ورکول کېږي چې د خلکو نه په دې کال کې روح قبض کا. نبی علیہ السلام ویل زه غواړم چې زما فهرست که زما نوم هم ملک الموت ته ورکول کېږي نو په داسې وخت کې ورکړی شي چې زه روژه یم. مسلمانانو ورونو مرخ و ناڅاپه راځي دا معلومات چاته نه کېږي چې په کم کال کې به مړ کېږي. نو که د سړی په دغه نیت دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسي چې یاره هسې نه چې په دې کال کې زه مړ شم نو زما نوم هم ملک الموت ته حواله شوی وي چې په داسې وخت کې زما نوم ملک الموت ته حواله شي چې په دې وخت کې زه روژه یم. شعبان میاشت کې د نبي علیه السلام ډېرې روژې نیولي نو محدثینو یو وجه همدغه بیان کړې ده چې په دې میاشت کې د ملک الموت ته د هغه خلکو نومونه ورکول کېږي چې په دې میاشت په دې کال کې مړه کېږي. نو غواړي چې موږ او تاسو روژې ونیسو کېدای شي زموږ ستاسو کې د کوم یو کس نوم په دې کال کې ورکړی شي چې په داسې وخت کې زموږ ستاسو نومونه ورکړی شي چې موږ تاسو روژه یو. دا ډېره د برکت او د خوشحالۍ خبره ده ځکه نبي علیه السلام دا ځان لپاره خوښه کړې ده چې زما نوم که په فهرست کې وي نو په داسې وخت کې زما نوم ورکړی چې زه روژه یم. حالانکه نبي علیه السلام ته الله هر څه بخښلي نو موږ او تاسو ډېر ګناهګار یو راځي چې موږ او تاسو په دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسو نو هسې نه چې الله جل شانه زموږ ستاسو نومونه ورکړي په داسې وخت کې به یې ورکړي چې موږ او تاسو روژه یو موږ تاسو ته به الله اجر ډېر راکړي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.